خور سوال کړی دی وایي زه بیماره وم او الله راله روغ صحت راکړو او چې کله الله روغ صحت راکړو نو ما د الله وضو کړو د الله سره چې زه به هغه ودونو له او پروګرامونو له نه ځم چې په هغې کې ټنګ ټک ووایي چې الله راباندې دومره احسان وکړو نو زه به د ګناه ځایونو ته نه ځم اوس زه ښه شوی یم او نه ځم داسې ځایونو ته خو خاوند راته بعض خپلوان د هغوی څه پروګرام دی وایي چې دې له به لازم ځې نو زه به څه کوم الجواب کله چې څوک دا ووایي که نه چې زه د الله سره دا لوز کوم یا د الله په ما باندې دا شو نو دې ته منښته وایي د څه وایي منښته دویمه مسله هغه دا ده هغه شادي حال او هغه پروګرامونه چې دی خور ویلي دي چې زه به نه ځم او دی د الله سره لوز کړی دی او په هغې کې چې دی سندرې دي پښتنو اوس بله شروع کړې ده بلې کیسې نه تاسو خبر بیا دي پښتنو هغه غیرتمند پښتانه چې به یادېدو هغه اوس بله قصه شروع کړې ده او د پښتو نه مخکې موږ مسلمانان یو پښتانه یو نو هغه مسلمانانو او هغه پښتنو اوس بله قصه شروع کړې ده موږ خو جړه دا کوله موږ وایو ودونو کیسې ټنګ ټکوري قصه د ټنګ ټکور وه چېرې دا ناروا ده اوس بل سټایل شروع دی هغه د دې هندوانو نه او انګریزانو نه او د دوی نه یې زده کړی باقاعده د چا چې د کوم هلک چې واده وي او کومه جنۍ چې ورته واده کېږي هغه د ټولو په مخ کې یو ځای ناستي دا قسم تا به نه اورېدلي ده ته که زه بله دنیا کې هلک دننه ځي که نه ښه باقاعده کرسۍ باندې کښېني ښه ګډاګانې کېږي او صرف هلک نه د دې کوړمې چې نور کوم هلکان دي هغه هم ناستي او اوس هم ناستي پردي هم دننه راغلي تصویران ګډاګانې اوس بله مسله شته ختمه ټنګ ټکور قصه ختمه مسله اوس ده چې واده کې دننه شادي حال کې چې کومه کرسۍ ګټه لګېدلې ده د ناوي د ناستې دپاره د زنانو په ځي کې د هغې سره به دویمه کرسۍ ږدي هلک له نو هلک به د زنانو منځ له راځي د هغه سره به نور هلکان راځي او دلته به تصویراني دلته به ګډاګاني دلته به نکریزې لګوي دلته به تحفې ورکوي اوس هغه پښتانه هغه زاګه باګه غیرتیان په خور لور مور چې زمونږ داسې تاریخ دی چې زمونږ د ښځو به چا بورقه نه لیده بورقه زه ښځه نه یم زمونږ د ښځو بورقه چې به چا ولیده دا به موږ عیب ګڼو چې د دوی د ښځې صادر بورقه پړونې هغه چا لیدلی دی پښتانه دومره غیرتمند دي یا به تعبیر صحیح کم وو اوس لږ دي د زنانو جامې چې وینځي دا به په پړي باندې نه اچوي معلومه به وي تاسو ته نو دې کیسې دي نه د زنانه جامې به په پړي باندې نه اچوي اوس ثابته زنانه د پردي سړي په مخ کې ګډېږي راګډېږي او دی ورته خاندي راخاندي او دی بهر ناست دی مېلمنو سره منګه جي پلاني نسب والا او پلاني قوم والا او منګه غیرتیان او منګه په دوه فوټه باندې منګه چې دی بلو څلور کسان وجلي دي زمونږ نه څوک ځمکې نشي اخیستی او دننه حال سره روان دی او تا ولې ځان دې نه خبر کړي اوس بل اختلاط د هلکانو او د جنکو دا بل ناروا کار شروع شوی په ډېرو قومونو کې دا کار و اوس موږ طرف ته هم راواوړېد ښه نو دې خور ته موږ دا وایو دا ته چې وایي چې زه دغه ځایونو ته نه ځم هلته سندري ده هلته اختلاط ده هلته زنانه بې پرده کېږي نو دې ته تله ناروا دي د دوو خبرو د لاسه د دې خور دپاره یو ده بغیر د منښتې نه به هم داسې ځایونو ته نه ځي خبره د منښتې نه ده داسې ځایونو ته به ته نه ځي لکه اوس ما ته زما یو خپل دعوت راکړي چې راځه واده له ما ته پته ده چې واده کې ټنګ ټکور دی او ما ته پته ده چې زما اوس نه رسي زه به دوی ټنګ ټکور نشم بندولی نو زما هلته تله ناروا دي دویمه دې زنانه د تله ولې ناروا دي منښت یې کړې ده او رسول وسلم حدیث کې وایي من نظر ان یطیع الله فلیطعه چا چې منښته وکړه چې د الله یو عبادت به کوي نو هغه عبادت دې څه کړي هغه دې وکړي هغه دې پوره کړي او چې څوک منښته وکړي او په هغې کې ګناه نو بیا به نه کوي ښه اوس که چېرته داسې وشي بل صورت د مسلې
یو ځای کې واده دی او واده په شادي حال کې دی پروګرام دی او هېڅ ناروا پکې څه نشتي نو دې ته تله روا دي که نه روا دې ته تله روا دي ولې روا دي څه ناروا پکې نشتي خو دې زنانه له تله روا دي نه دي زه به شادي حالو ته نه ځم ټکی عام کړی دی نو دې منښته کړې ده اوس که چېرته وایي چې نه خاوند مې نه پرېږدي په مسله زما ګوره دا طریقه ده زه پوره مسله سړي ته واضح کوم الحمدلله چې مې وس رسي اوس دا وایي چې نه خاوند راته وایي چې ته به ځې نو دا به د خاوند خبره نه مني چې کله هلته ناروا کارونه کېږي او په طریقه به یې پوه کړي ځکه چې خاوند دی د هغې یو بدیله طریقه بله شتي چې دا ورته ووایي چې ګوره زه دغه ځایونو ته نه ځم یو خو ما منښته کړې ده دویمه دې ته تله هسې هم ناروا دي او ما ته زما رب وایي مه ځه او ته راته وایې ځه نو زه خو به د رب منم خو زه به بل کار وکړم د دې واده مبارکۍ له یا د دې ښادۍ مبارکۍ له به زه بیا د دوی کور ته لاړی شم نو خاوند هم راضي شو الله هم راضي شو صحیح ده که نه ده او هېڅ ناروا پکې نشتي بیا هم دا نشي تله خاوند ورته وایي ځې به نو دلته اوس دا خاوند راضي کولی شي لاړه دي شي او د دې منښت یو قسم به کفاره ورکړي خیال هم دی که نه دلته ورته موږ دا ونه وایي چې د خاوند به نه مني ولې ځکه چې د خاوند خبره اهمیت لري او شریعت ګنجایش ورکړی دی د منښتې د ماتولو او هلته څه ناروا نشتي پته چې تاسو زما په دې مسله ورسېدی که نه نو دا ما هغه مسله تفصیلا ذکر کړه چې په کومو صورتونو کې تله روا دي په کومو کې ناروا دي کوم کې د خاوند خبره منلی شي او په